سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیرو نیوز څلرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 9 او د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر 21 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د 22 ښوونځیو ترمنځ د معارف جام په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې چې شاوخوا 15 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې ګلاب خان علي لیسې لوبډلې خپلې سیالۍ للمۍ ذکورو لیسې لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. د بلخ ولایت په چاهي ولسوالۍ کې د 50 پهلوانانو ترمنځ د کوروش سیمه ییزې سیالۍ وشوې چې یوه شپه یې دوام وکړ. د یادو سیالیو په پایله کې د 15 جوړو لوبې مساوي او لسو تنو پهلوانانو بیا خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې یوه شپه یې دوام وکړ د محب عارفي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې محب عارفي لوبډلې خپلې سیالۍ محمد ولی کریمي لوبډلې ته د 15-23 امتیازونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال الف لیګ سیالۍ پیل شوې چې 3 اونۍ به دوام وکړي. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې الماس لوبډلې خپلې سیالۍ یاران میدان لوبډلې ته د 3-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې په خپل نوم کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې له 5 ولسوالیو د 18 نیزه وهونکو ترمنځ د نیزه وهنې ټکنیزې سیالۍ وشوې چې 3 ورځې یې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې له شاجوی، میزاني، خاک افغان، نوبهار او ارغنداب ولسوالیو څخه نیزه وهونکو ګډون کړی و چې په پایله کې 10 تنه غوره نیزه وهونکي د زابل ولایت منتخبي لوبډلې ته وټاکل شول. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښوي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانې خبرونه د الله پامان.